دا نه وي پر لت کښېنستې الله پاک دې اوس په امتحان کې نه اچي، الله دې د ازمایشه وساتي، الله پاک دې دغه ظالمانو زړونه ورباندې نرم کړي، الله پاک دې د رزق دروازې خلاصې کړي، د دې د عزت دروازې دې الله خلاصې کړي. اول سپین ږیری راغلی والمولوي صاحب زما خیال په 19 ګنټې کې راورسېدم، 19 ګنټې کې بیمار وم، ناجوړه وم، نه مې سوی کولی، 19 ګنټې کې راورسېدم. ما ورته ویلې مال نو ضروري ده چې ته پاکستان نه راځې، نو څوک ناجوړ یو علاج مال دورې په عزت کې مړ څه دا ډېر ښه دی تر دې بې عزتۍ تر علاج دې کوې. اوس هم ورسه اوس هم ده ابرزي راغلی کندهار پر پاسپورټ ول بیا هم دننه کوم بیا هم 100 روپۍ راسه واخلي، نو پاسپورټ دی نو اوس ولې روپۍ راسه اخلي؟ هغه نو دی وایي نو ولې خدای لارې نه راته خلاصوي، ولې خدای دی ذلیله کړي، ولې خدای دی تباه کړي، او د هغه مې حق دی، د هغه زموږ حق دی د ذلت، موږ انسانان ذلیله کوو، الله موږ ذلیله کوي. اوله سړي راته ویل پر باډر راوښته، چې راوښتلم ما دا خلک ولیدل، یوه زنانه راوښتله، زنانه ول په خدای قسم دا زنانې شا د خوا داسې لاس وروړي، دا خلک پر خپل عزت باندې یاري، پر خپل عزت تا جلا کی غټه جلا کی از اجانی جلا سي هیڅوم نه وایم، بیا به خوا بده وي، هیڅوم نه وایم، بس خالی به ژاړو چې زما خور دا رقم بې عزته کېږي، زما لور دا رقم په بې عزتي باندې راوړي، دا څوک کوي؟ دا څوک کوي؟ الله مې هغه جهنم ځای که چاستۍ پلار ابو جیل پکې پروت دی، که نر یاست که ښځې یاست که زورور یاست که دا نور یاست که د ټولو ته دغه خبره ده، ولې بې عزته کوې؟ زما لور د دې دپاره ده، زما خور د دې دپاره ده، ما وت کړې ده زه څو ورځې کور ته راولم، ته به زما خوره بې عزته کوې؟ ما زما د لې وت سوې د دورې بېرته بیا یې پلار ګورې ته بې عزته کوې؟ ولې بې عزته کوې؟ تا ته د اختیار چا درکوي؟ موږ آزاد الله پاک زیږولي، آزاد. صحیح سو عمران خان وایي هم غلام نہیں هم آزاد ہے. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی سړی راوغوښتی، یو غریب یې ولې پر دا مخ ولې دی ولې دی اول دا چې زما پر پټو پر چپنه راوخت پر چغه باندې اول دا خو مور آزاد راوړی، تا څنګه نن غلام کړی دی؟ تا پر مخ وایي مخ ورته ونسې پر دا مخ دې دغه رقم څاپېړه ووایي. موږ آزاد پیدا سوي یو، موږ د چا غلامان نه پیدا سوي، نه به مې عزته کوې. خودکشي کوم، خودکشي حرامه د سړی جهنم لره بیایي، خو ځان نه بې عزته کوم، نه به خور را بې عزته کوې، نه به لور را بې عزته کوې، نه به مور را بې عزته کوې، نه به ورېنداره را بې عزته کوې. دا باندې در ګرځوه زار مثل زار دا 100,000 روپۍ چې ته یې خورئ، که ته وایې زه دونه قوت لرم زه زورور یم، هېڅ زورور مرور نه چلېږي. زما عزت تر ګر جهان زورور دی، ما ته دا زما عزت تر ګر جهان زورور دی. تر ټولو کمزوري شی چې دی هغه ذلت دی، تر ټولو کمزور. که ته زما د خور بې عزتي کوې، الله دې تر قیامت ته ذلیله کړه. ستا لور خور نه تا، که ته د چا د لور د خور. دا سړي ول مولوي صاحب بس نو چې راواوښتم بیا یو الله مې په زړه خبر و چې مال دا څه پېښه سوه، دا ولې چې لږ زورونه ورسره وایي بېرته دې دورې اړوي، هېڅ هم نه وایي، پروا نه لري، پروا نه لري. الله پاک ته موږ ته نه ذلیله کوي، الله دې نه بې عزته کوي، الله پاک دې هر چا ته عزت ورنصیب کړي. الله دې ما توفیق نه راکوي چې زه څوک ذلیله کوم، الله دې و بل ته هم توفیق نه ورکوي چې ما ذلیله کوي. الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د ګر جهان عزت وکړو، و ګر جهان ته دې الله توفیق ورکړي چې زما او ستا عزت وکړي. الله دې د امتحان او د ازمایشه وساتي، الله دې د بدمرغۍ وساتي، الله دې د بدقسمتۍ وساتي، الله دې د هغه حاله وساتي چې ما ورته ګوري یو سړی زما او ستا خور لور له لاس ور، الله دې د هغه حاله وساتي چې ما خلک راته ګوري ما او تا د بل چا خور لور له لاس ور. الله دې مرګ راکړي، په سترګو دې مې الله وړاندې کړي، په لاسو دې مې الله شل کړي، که به موږ داسې حرکت کوو او کیبل کوي الله دې شل کړي، الله دې وړاندې کړي، الله دې ورک کړي، الله دې ذلیله کړي، الله دې خوار کړي چې څوک د چا بې عزتي غواړي. موږ د هېچ چا بې عزتي نه غواړو، د هېچ چا بې عزتي نه غواړو. خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي، الله دې پر دې تورو موږ ته د عمل کول توفیق راکړي. موږ غریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته الله پاک پر دې تورو مرګ ورکړي چې مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله.